بسم الله الرحمن الرحیم. د بنزین خو یو کیکولي جوړښت شو او د کیکولي جوړښت موږ سره هغه توپیرونه چې هغه د تعاملاتو له مخې موږ ته راغلي دي، کیکولي جوړښت هغې تشریح نشوه کولی. نو د دې توپیرونو د منځه وړلو دپاره ځینې کیمیا پوهانو د بنزین نور ساختماني فورمولونه پیشنهاد کړل. نو یو دغه بنزین چې کوم کیکولي سټرکچر دی هغه یو او دو ترمنځ چې د ګونې اړیکه ده او دلته یو دو ترمنځ یوه ګونې اړیکه ده، دوی خپل منځ کې په دې کې دي تعادل کې دي او د یوې ریسرچ بیس باندې 39% مثلا دا دی او 9% مثلا د بنزین هغه اوریجنل جوړښت چې دی کنټریبیوشن د 9% دی او د 9% دی کیکولي سټرکچر. نو ډیور چې دی په 1380 کې چې کوم د بنزین اوریجنل بنزین دی او چې کوم تعاملات دي د هغې توپیرونه د منځه وړلو دپاره هغه یو بل جوړښت وړاندې کړ چې هغې ته ډیور جوړښت وایي. نو ډیور کې ستونزه دا ده چې مثلا هغې کې ځینې بانډونه لنډ دي او ځینې بانډونه چې دي هغه اوږده دي، حالانکې بنزین کې ټول بانډونه یو شان دي. نو دا ډیور جوړښت دی. ډیور کې چې کوم پارا پوزیشن باندې چې دی یو بل ته بالکل مخامخ موقعیتونه چې دي دوی ترمنځ شی دی ما سره هغې کې اوږد بانډ دی. صحیح ده. دوی هایدروجنونه موږ سره مختلف دي لکه نو مخکې موږ دې باندې خبره کړې ده. نو دا چې دی تقریبا 9.9% کنټریبیوشن کوي بنزین کړی سره 9.3% 9.9% دی تقریبا د کنټریبیوشن دی د بنزین کړی سره 9.3% دی لکه نو 9.9 نه دی. اوکې، نو ډیور سټرکچر چې دی دا جوړښتونه دي. په 1380 کې کلاوز چې دی هغه یو جوړښت وړاندې کړ. دا دغه جوړښت دی. نو د ډیور دغه کې کلاوز کې فرق دا دی چې ډیور کې ځینې بانډونه اوږده دي او ځینې لنډ دي. کلاوز کې ټول بانډونه چې دي مخامخ چې کوم یو بل ته مخامخ کاربنونه دي دوی ترمنځ ما سره د ګونې اړیکه ده. نو دا د کلاوز پیشنهاد او شکل چې دی. بل آرمسټرانګ او بایر چې دی دا په 1380 کې کړی دی. 1380 کې نو دې کې د الکترونو کثافت چې دی د هر یو کاربن نه هغه منځته راغلی دی. د هر یو کاربن یو الکترون د سنټر کې دی موږ سره. نو یو سټرکچر چې هغه موږ سره پاتې شو هغه د ویلنس بانډ تیوري نه مخې چې کوم لینس پاولینګ او هکل وړاندې کړی او کوانټم میکانیکل ټریټمنټ هغوی کړی و. نو هغه به بیا کوم بل وخت کې هغه تشریح کوو.